سلام ګرانو هیوادوالو، خدای وکړي چې روغ و جوړ اوسئ. سیتامې ته راغلي وو، داسې یو مورکۍ وه چې د کور سرپرست یې نه و او هغه موږ سیتامې ته راوړې وه. نو سیتامه کې دغسې یو معزوبه خور ده چې معزوبه ده او خبرې نشي کولی، ماشومه ده او کور ترې نادرکه دی. کاشکې د دې مور وی، کاشکې د دې څوک وی چې دی کور ته بوتلی وی. راځئ قدرمنو هیوادوالو دغه ویډیو شیر کړئ چې د دې مور پیدا شي، د دې هغه فامیل پیدا شي چې دا خپل کور ته بوځي، حفاظت یې وکړي. نو دغه ماشومه چې دا داسې یخ دی چې د بیچاره هم یخ کېږي او څوک یې نشته دی. نو تر څو پورې دغه ویډیو شیر کړو چې د دې کورنۍ پیدا شي او خپلې کورنۍ ته لاړ شي. اوس هم داسې په بد حال ده. د دې دپاره ما یو کمپله راوړې، یو جمپر راوړې چې یخې کېږي او نه جپلقې لري نه بوټان لري. نو زه غواړم چې دې دپاره هغه کمپله راوړم او جمپر یې ورته راوړم چې بیا غوندم. قدرمنو هیوادوالو، دا هم شپه ده، ناوخته ده، د دې جرابې نشته دی. زه به خپلې جرابې ورته وباسم چې ځکه دا ماشومه ده. موږ خو کوی شو خو ډېر یخ دی. د شپې تقریبا 1 بجه ده او د دې کورنۍ نشته دی او خبرې هم نشي کولی. نو تر څو پورې دغه ویډیو شیر کوي چې د دې کورنۍ پیدا شي. زیاتره مورګانې دي چې خپلو بچو ته فکر نه کوي، خپل اولادونو ته. دا معذوره ده، خوراک دپاره مې ورته هم سره واخیستلل. دا به وخت مې سره ښه دوال دا تنکي ده. قدرمنو هیوادوالو، ډېر یخ دی او دا ماشوم پاتې و همدغسې لوس لغړو، نه یې جمپره وه نه یې کمپله وه، خو نادرکه ده کورنۍ د دی. خوله باندې خبرې نشي کولی بیچاره. ډېرې یخې شپې دي د ژمي. نو تر څو پورې دا ویډیو شیر کوي چې د دې کورنۍ پیدا شي، د دې سره مرسته وکړئ. راځئ، دا ډېره دردېدونکې ده، دا خورکۍ ډېره ژړېدونکې ده. خو والله چې دا افغانه ده، زموږ او ستاسو د افغانستان نه ده، بل څوک نه ده. زموږ او ستاسو د خپل اولادونو په شان باید ورته وګورو. خو کاشکې دې خبرې کوی چې خپل کور ته مو وړې وه، خو کور یې نامعلومه دی، ما ته هم معلوم نه دی. نو زه به ورنه پوښتنه وکړم کور دې چېرته دی؟ قدرمنو هیوادوالو، دا وګورئ ښه صحیح دغه کورنۍ باید پیدا شي. تر څو پورې دا ویډیو شیر کړئ د دی. نو بیچاره ډېر یخ دی، لاسونه یې داسې یخ نیولي دي. زموږ او ستاسو سره یو شو، دغسې غریبو بیچاره و یتیمو مسکینانو ته کار وکړو. دی هم په موږ او تاسو حق لري، افغانان دي. نو کوشش وکړئ چې دغه ویډیو شیر کړئ، د دې کورنۍ پیدا شي. د خدای په امان.